سلامونه وخت مو په خیر د دې اونۍ غوره خبرونو ته ښه راغلاست. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته 640 جنګي وسایط وسپارل. د ملي دفاع وزارت وایي په دغه وسایطو کې 403 هاموې، 43 رینجري، 23 امبولانس او 100 موټر سایکلونه شامل دي. تمه ده چې ټولو سیمه ییزو قلو اردوګانو ته واستول شي. د ملي دفاع وزارت لومړی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل ویلي دي د ملي دفاع وزارت د رهبرۍ په لومړیتوب کې د ملي اردو ځواکونو ظرفیت او وړتیا لوړونه یو خاص ځای لري، ترڅو د دې وزارت د برنامې او ستراتیژۍ پر بنسټ ملي اردو ځواکونه په نوو جنګي تجهیزاتو مجهز شي. افغانستان کې په رسمي ډول د کرونا واکسین تطبیق پیل شو. د کرونا ضد دغه واکسین د لومړي ځل لپاره یوې افغاني خبریالې ته تطبیق شو. د دې واکسین د ورکړې د پیل په مراسمو کې جمهور رئیس غني په عادلانه ډول د دغه بهیر په عملي کېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر همداراز وویل چې حکومت د کرونا وبا پر وړاندې مبارزه کې بریالی و او په خبره یې دوی د کرونا له امله رامنځته شوی وضعیت په ښه توګه مدیریت کړ. ولسمشر محمد اشرف غني وایي د افغانستان حکومت د ناکامو رادي پروژو په ځانګړي ډول د اوبو مدیریت او کرنې پراختیا په برخو کې ملاتړ کوي او هغوی ته به دوام ورکړي. ارګ وایي هغه په افغانستان کې د جاپان له سفیر تاکاشي اوتاکا سره کتلي او د دغه هیواد له مرستو یې مننه کړې ده. په افغانستان کې د جاپان سفیر له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د خپل هیواد د مرستو او همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. په هرات ولایت کې د پاشدان بند د پروژې عملي چارې په چټکۍ سره روانې دي. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې د دغه بند د جوړېدو چارې د 2 بهرنیو شرکتونو په غاړه دي چې تر اوسه ښې روانې دي چې راتلونکی کال به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. پاشدان بند 45 میلیونه متره مکعبه اوبو زیرمه کوي چې 2 میګاواټه برېښنا تولیدوي او 13,000 هکټاره ځمکه هم خړوبوي. د دغه بند په جوړېدو باندې 112 میلیونه ډالر مصرف راځي. د هرات خواف وسپنې پټلۍ د لومړي فاز 4مې قطعې د جوړولو چارې روانې دي. د وسپنې پټلۍ اداره وایي د خواف هرات وسپنې پټلۍ د لومړي فاز 4مې قطعې د جوړولو هوکړلیک د 58.5 میلیونه افغانیو په لګښت له یو قزاقستاني شرکت سره لاسلیک شوی چې چارې یې په بریالیتوب مخته روانې دي. یاده پروژه د 43 کیلومتره په اوږدوالي سره د هرات له غوریان، زندهجان او انجیل ولسوالیو تیریږي. ازبکستان ته د افغانستان د ممیزو صادرات له 3 لسیزو وروسته پیل شول. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي ازبکستان ته د افغانستان د وچو میوو د صادراتو په لومړنۍ جوپه کې 60 ټنه سره ممیز د سمرقند بازارونو ته واستول شول. سوداګر وایي په منځنۍ اسیا او روسیې کې د افغانستان وچو میوو او تر ډیره سرو ممیزو ته تقاضا ډیره ده، نو دوی کوښښ کوي چې دغه صنعت ته وده ورکړي. لغمان ولایت کې د 1 میلیون افغانیو په پانګونې د پلاستیکي لوښو د تولید لومړنۍ فابریکه فعاله شوه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا کارخونه چې په معیاري ماشین آلاتو سمباله ده د پلاستیکي لوښو بیلابیل ډولونه جوړوي. دغه کارخونه په 24 ساعتونو کې 50 کیلوګرامه اومه موادو څخه د 12,000 څخه زیات بیلابیل پلاستیکو توکو د تولید ظرفیت لري. په تیرو 3 کلونو کې بادغیس ولایت کې د پستې، مڼو، انګورو او چهارمغزو 120 بڼونه جوړ شوي دي. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي دغه بڼونه د بادغیس ولایت په جوند، غورماچ، قادس او بالامرغاب ولسوالیو کې جوړ شوي دي چې د جوړولو ټولیز لګښت 15 میلیونه او 520,000 افغانۍ ده. دغه وزارت وایي چې په 1400 کال کې به د بادغیس ولایت په 4 ولسوالیو کې 140,000 امریکایي ډالرو په لګښت 250 جریبه نوي بڼونه هم جوړ کړي. جاپان د افغانستان په ختیځ کې د نږدې 15,10,000 ډالرو په لګښت د ماین پاکۍ یوه پروژه پلي کوي. په کابل کې د جاپان سفیر اوکاډا چې د دې پروژې په تطبیق سره به ځایي خلک خوندي ژوند وکړي او د سیمې اوسني او راتلونکي نسل ته به امنیت او شتمني ور په برخه کړي، دا لګښتونه په هغو څه باندې 122 میلیونو ډالرو مرسته کې راځي چې د جاپان سفارت یې تیره میاشت اعلان کړی و.
د هرات ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د 4 میلیونو افغانیو په لګښت یو سربند جوړ شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د دغه سربند په جوړېدو سره په 12 کلیو کې د 600 هکټاره ځمکې د اوبو کولو ستونزه هواره شوه. د معلوماتو له مخې دغه بند 132 متره اوږدوالی او 4 متره لوړوالی لري چې د ناروې هیواد په مالي همکارۍ په علیه کلیه کلي کې جوړ شوی دی. قدرمنو لیدونکو دا د دې اونۍ غوره خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښې چارې.